تقوا و پرهیزگاری نصیب بکند. یعنی از زمان امان الله خان وقتی که حکومت تغییر کرد و اصلاحات شروع شد تا زمانی که فعلا طالبان در افغانستان هستند، هر نوع حاکمیتی که آمد، هر نوع حکومتی که آمد از صفر شروع شد. در حالی که ما شاهد هستیم، در کتاب میخوانیم، در تلویزیون میبینیم، در کشورهای دیگه هم کودتا میشه، رژیم تغییر میکنه، اما هیچگاه از صفر شروع نمیشه. اما ما هر باری که در افغانستان یک تغییر رژیم میآید، ما به صفر میریم و دوباره از صفر بخوایم ما او پیشرفت را شروع بکنیم و به او مرحله‌ای که کشورهای دیگه هستن برسیم، ما هیچ وقت نمیرسیم. دوی خبرې یادې کړلې که تاسو پام وکړئ چې یو تنوع قومي یاده کړه او بلې کودتا وبولي مسله یاده که دا دوی مسلې ته لاړ تفاهم ملي مرکه دې ته خو لا ډېر وخت ده. د افغانانو ټولنه راټول شوې د افغانستان په مسایلو باندې بحث کوي او هغه مشکلات چې په افغانستان کې دي د هغې د لارې حل د پیدا کولو لپاره خبرې کوي. متاسفانه خبرې کېږي اما موږ د هغه څوک چې مسؤل دي، هغه څوک چې هلته اقتدار لري او هغې باید عملي کړي، د هغې نه غواړو چې د خلکو هیلو ته لبیک ووایي او په دې یوازې ځان باندې نشي کولی چې هغه خپل هغه خواسته چې د خلکو په زړه نه اوسي هغه په خلکو باندې عملي کړي. د دې په هیله چې دغه خبرې چې دلته کېږي دا د عملي جنبه پیدا کړي. خارج د مملکت کې د افغانانو ترمنځ یو تفاهم رامنځته شي او د بلې خوا نه د دې اړیکې د افغانستان سره ونشي کېږي. او د اصلي هدف یې بل دا دی چې څه رقم د افغانستان د حکومت سره په تفاهم موجودې ستونزې حل شي او د افغانستان د حکومت نه د خلکو غوښتنه دا ده چې خارج د هېواد نه افغانان د نظره ونه غورځوي، د دوی غوښتنو ته بحث د دوی غوښتنو ته غوږ کېږي، ځکه دوی شخصي غوښتنې نه لري، دا غوښتنې ټولنیزې دي، اجتماعي دي او د وطن د ستونزو په حل کې مرسته کوي. زما پیغام د ورونو دپاره چې اوس فعلا پر قدرت کې زما پیغام دا دی چې زموږ خویندې چې تحصیلات اجازه نه لري، موږ د هغو د غږ هم اورو او موږ د هغو سره احساس لرو. زموږ هیله دا ده چې زموږ خویندو ته اجازه ورکړي چې تعلیم لاسته راوړي، مکتب ته ولاړ شي، مکتبونه خلاص کړي. موږ د هغو سره برابر چې موږ په خارج کې یو، مګر بیا هم د هغو سره احساس لرو چې باید تعلیم لاسته راوړي. این قسم نشست ها به خاطر برساندن صدای زنای افغانستان، کسایی که در افغانستان هستند، از حق آموزش و از حق کار و فعالیت پس ماندن و اجازه رفتن به بیرون رو ندارن، میتونه که یک نوع صدا باشه برای از اون ماهایی که در دیاسپورا هستیم، در خارج از افغانستان زندگی میکنیم و حداقل صدایی داریم و میتونیم که به یک جای بریم و این صدای خود را در سطح بین الملل بلند بکنیم. پس باید از این ابزار و از این صلاح استفاده بکنیم و برای از زنها و برای از دخترایی که در افغانستان حق درس خواندن را ندارن، حق آزادی را ندارن، دادخواهی بکنیم. حاکم ډلې سره د خبرو یو زمینه مسایده کو، ځکه ملي مرکه څنګه لکه نوم نه معلومیږي، د خلکو د ستونزو د بحث لپاره زمینه مسایده وي او هغې لپاره د حل لار راوباسي. نو موږ غوښتنه دا ده چې هغه څوک چې نن په افغانستان کې حاکم دي د ولسونو ته رجوع وکړي، ولسونو سره په مشکلاتو باندې وغږي، خبرې وکړي، ځکه بیا به هم خبرو ته کښېني. نو ښه خبره دا ده چې همدا نن خپلو خلکو سره د خبرو لپاره کینی او وحل لاره وباسي. د ملي مرکې د غونډو په سلسله کې چې تر اوسه پورې د دنیا په بېلابېلو ښارونو کې او په بېلابېلو هېوادونو کې شاوخوا 11 غونډې شوې وې. نن د جرمني د دورماګن په ښار کې د ملي مرکې 12مه ناسته ترسره شوه او په دې کې البته د افغانستان په بنیادي ستونزو باندې بحث وشو، د هغې لپاره حل لارې ولټول شوې. خو یوه مهمه پرېکړه چې وشوه هغه دا ده چې په نږدې راتلونکي کې د یو لړ نورو غونډو په تسلسل د بهرمېشت افغانانو په کچه باندې یوه ملي جرګه راوغوښتل شي او دغه ټول نظریات، دغه طرحې او وړاندیزونه چې په بېلابېلو ناستو کې وړاندې شوي دي دا د ملي طرحو په شکل سره تدوین شي او دغه ملي جرګه کې تصویب شي او همدغه طرحې به بیا انشاءالله له بېلابېلو لوریو سره او د اړونده هم د چارواکو سره، هم د نړیوالو ټولنې سره او هم د بېلابېلو اړخونو سره دا شریکېږي. په دې اواخر کې تاسې هغه راپور واورېدی چې په 2030 کال پورې به څو زره زنانه معلمانې او
قابلې نه ډاکټران به کمبود اوسېږي. دا هغه لویه غمیزه ده که د دې مخه ونه نیول شي، افغانستان به یو بل بحران ته لاړ شي. د خلکو نشتون د قابلو د ډاکټرانو خصوصا د معلمینو چې دا بیخي اساس دی یو مملکت دی، د دې کار نتیجه به ډیره یعنی ولس ته ډیره درنه تمام شي. هیله ده چې د خلکو غږ واورېدل شي، د چارواکي د خپل هغه زور زیاتي نه کار وانخلي چې نور د خلکو زغم به سر ته ورسېږي.